اوکراین او د روسیې د پوځ په سلګونه پوځیان او په زرګونه ملکي خلک وژل شوي دي. په دې موده کې شاوخوا 6 میلیون اوکراینیان ګاونډیو هېوادونو ته مهاجر شوي دي او په لسګونو ښارونه ویجاړ شوي دي. د اوکراین د جګړې وروستی حال به د خپل همکار وحید فیضي نه واخلو چې دلته په سټوډیو کې راسره دی. فیضي صاحب ستړي مه شئ، د اوکراین نه تازه حال څه دی او د جګړې د 100 ورځو پوره کېدو سره نړیوالو څه وایي؟ ډېره مننه اشنا صاحب. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن شنبې په واشنګټن کې د یونایټډ 40 پلټفارم د غونډې ته وینا وکړه او له خلکو سوداګري وغوښتل چې د اوکراین د زېربناوو د بیا رغونې لپاره بسپنې ورکړي. زلنسکي وویل د روسانو لخوا یوازې ویجاړۍ پاتې ده، خو د اوکراین خلک باید هېواد ته بېرته راستنېدو لپاره یو ځای ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د پنجشنبې په ورځ وویل چې روسیې د اوکراین 20% خاوره اشغال کړې ده او د جګړې جبهه د دواړو خواو ترمنځ 1000 کیلومترو ته رسېدلې ده. خو د جګړې د 100 ورځو په پوره کېدو سره زلنسکي وویل چې اوکراین به په اسانۍ سره تسلیم نه شي. د اوکراین دفاع وزارت د دې هېواد پر ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک